سولې روانه خبر سره هممهاله په هیواد کې د جګړې ډګر ګرم شوی دی. د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې شدت او په نړیواله کچه د غبرګونونه راپارولي دي. په ترکیه کې د جوړېدونکې غونډې نه معلوم برخلیک او په نړیواله کچه د ملکي وګړو وژنې غندنه او دې ته ورته یو شمېر نور موارد به نن د سیاسي دهلیز په خپرونه کې پرې بحث کوو. د مشرانو جرګې تلویزیون درنو لیدونکو، د سیاسي دهلیز خپرونې ته مو زه اسماعیل مومن هرکلی کوم. د بحث لپاره سرمېلمه دی په ولسي جرګه کې د ننګرهار خلکو استازی ښاغلی عبدالرؤف شپون صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. مننه تاسو. باز بالا دې ځای پیل کړو چې د سولې روان بهیر په کوم لور روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په تاسو ته او ستاسو د لارې ستاسو لیدونکو ته او ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مونږ افغانان ډیر بدبخته خلک یو، ځکه چې مونږ داسې مشران لرو چې په دا 40 کاله کې افغانستان په د اور په لمبو کې وسوځاو. اوسنی وضعیت زه افغانان نه ډاروم، خو دا یو تریخ حقیقت دی چې د افغانستان اوسنی وضعیت حتی زه هم فکر نه کوم چې زمونږ غټو مشرانو ته معلومي چې په کوم لور به رواني. ښه طرف ته نه یو روانه، خو که مونږ د شخصي ګټو نه سره تیر شو او ملي ګټو ته ژمن شو، بل خصوص زمونږ رهبران د وکیل نه شروع تر رهبر او تر رئیس جمهوره پورې، نو امید دا دی چې د افغانستان وضعیت کې به تغییر راشي او دا سوله به هم راشي. ولې د سولې خبرې یو دم په ټپه ودرېدې؟ آیا کوم لوري د امتیاز په لټه کې دی؟ دواړه اړخه د امتیاز په لټه کې دي. دا د افغانستان ولس ته واضح ده چې اوس جنګ امتیازګیري ده. امریکایانو ووتل، د امریکایانو د وتو نه وروسته نور جنګ مشروعیت نه لري. زه مفتي نه یم، خو د مکې معظمې او غټو جهیدو علماو دا فتوا ورکړې ده. زه وایم دا افغان وژنه ده. باید طالب هم زموږ ورور دی، هغه هم د ډیرو څه نه تیر شي. او مهمه مسله د افغانستان د ولس لپاره د خارجیانو وتلو او هغه الحمدلله چې شروع شوي دي او خدای دې پای ته ورسوي، چې دا د غونډو افغانستان د ولس ارمانو او دې پلو هم چې دوی باید انعطاف پذیر اوسي، انعطاف وښیي. د شخصي ګټو نه که دواړه اړخه سره تیر شي، امید دی چې صلح به راشي. مهمه مسله دلته داسې ده چې یو بل مني نه، موږ باید یو بل وزغمو، ویمنو. طالب یو حقیقت دی، باید طالب سره خبرې وشي. خو څه رقم خبرې؟ هغسې خلک خبرې نه چې هغه طالب ته تاسو ماشومان لیږئ، طالب ته تاسو هغه خلک لیږئ چې طالب سره په ژبه نه پوهېږي. طالب ته قومي خلک ولېږئ، طالب ته هغه ځورېدلي خلک ولېږئ. یو انتقاد چې په ډاکټر صاحب غني باندې دی هغه همدا دی چې طالب ته هغه خلک ولېږئ چې هغه ځورېدلي وي، هغه کړېدلي وي، چې طالب ته وایي چې طالبه ته په کومه روانې؟ که ته وژل کېږي څوک دی، او که زه مونږ وژل کېږو څوک یو، که سرباز وژل کېږي څوک دی، ټول د یو افغانستان بچي یو. تر کله پورې دا جنګ؟ نو مونږ به سولې ته هغه وخت رسیږو چې کله مونږ په نیتونو کې سره پاک شو. مثلا څه باید وکړو چې زموږ په نیتونو کې تفاوت او پاکوالی راشي؟ اوله مسله دا ده چې ډاکټر صاحب غني باید د هغه ارګ د معاصرې حالت نه راووځي، او هغه کومه خلک چې د سولې ژبه نه کاروي، هغه کوم خلک چې دته غلطې مشورې ورکوي، دا دې راووځي، د هغه ځورېدلو خلکو سره دې مشورې وکړي، د هغه قومي مشرانو سره دې مشورې وکړي چې څه کول پکار دي. ډېرې طرحې دي. مونږ یوه طرحه مو د ډاکټر صاحب غني دپاره دا ده چې ډاکټر صاحب لکه بیا به یې تکرار کوم چې ډاکټر صاحب په دې باید پوه شي چې د ارګ دننه خلک سوله نه غواړي. زه د ډاکټر صاحب په نږدې نه، خو زه ورسره دومره شناخت، ځکه رئیس جمهور دی ټول خلک یې پېژني، خو روابط ورسره نه لرم. خو زه چې د رئیس صاحب جمهور هغه مینه چې مخکې کومه په هغه کمپاینو کې چغې والې او د ده دا دومره تپ تلاش، زه وایم دا یو کړی ما سره کړی دی. دغه که راوځي او د افغانستان اصلي بچیان دلته حقیقت ووایي، دا به ډېره قرباني ورکړي د سولې دپاره. او زموږ جهادي رهبرانو، سیاسي رهبرانو نه مې خواست دا دی چې سوله هلته راځي چې موږ په یو غږ شو، که ښه دی که بد دی، او انتقاد پې کوو چې اصلاحات راشي. دوی باید د ډاکټر صاحب غني سره یو لاس شي او طالب ته ووایي چې ته څه غواړي. طالب دویمه خبره دا ده چې حکومت زمامداران باید د ولس سره کار وکړي، د ولس هغه اصلي بچیان په لاس کې ونیسي چې هغه خلک
په امنیتي سکتور کې راولي، هغه خلک والیان کې، هغه خلک د اردو کې ځای په ځای کې چې هغه زاړه جنرالان دي، هغه تجربه ناکه خلک دي، اقلا که دا په یو غټه چوکۍ څوک تعینوي، هغه سن باید د 50 نه جیګ وي چې د ژوند ټوله تجربه ورسره ده. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په پیغمبرۍ مبعوث کېده هغه ته 40 کلنی عمر طی کړی. ته ماته د زه خپله ځوان یم، زه د ځوانانو ته ډېر احترام لرم، ولې ته ماته وګوره چې کوم دوی یو 30 کلن هلک یې راوستی والي کړی دی. دا اوس د افغانستان ولس په ده راټولیږي. موږ هم سوله لرو هم جنګ لرو. د سولې دپاره هم باید ولس سره کار وشي او د جنګ دپاره هم ولس سره کار وشي چې ولس څنګه کولی شي بغیر د ولس نه هېڅ لاره د حل نوره نشته او د یو اتفاق چې په یو لاس شو سره. اوس مهال نړیوال افغانستان ته له کومو عینکو څخه ګوري؟ لکه څنګه چې تاسو وګورئ د پاکستان وزیر د خارجې په ډیرو واضحو الفاظو ویلي دا موږ ته د ننګ ځای دی چې موږ خپلو کې سره نه جو. زه طالب یو طرف د قضیې دی. موږ ته به پاکستان، امریکا، ایران پیسې به راکوي، نقچې به راکوي، ورقه به راکوي د افغانستان د ورانولو، ولی عقل، ضمیر، احساس خو مو خپل دی، ولې دا وطن خپل ورانو. زما بېسواده کول خو غلام شوی نه دی که نه. راځئ چې نن لږ حقایقو باندې خبرې وکړو. هغه خلک غلام شوي دي چې هغه دوکتورا او ماسټري لري. موږ ته د شرم ځای دی چې زموږ رهبران په یو لاره سره نه ځي. که هغه وخت به د افغانستان مسله حل کېږي چې زموږ په کور دننه یو اجماع جوړه شي. زه ډاکټر صاحب غني باندې غږ کوم چې څومره کولی شي، په څه قیمت چې ته کولی شي دا اجماع رامنځته کړه. او یو خوش چانسي چې زموږ د سیاسي رهبرانو او زموږ د حکومت زمامدارانو دا ده چې د افغانستان ولس یو ځل بې نظامي لیدلې ده، نو بیا هم بې نظامي نشي تحملولی. او د دې ځای نه ځای بولم چې زه په طالب باندې غږ وکړم چې طالبه نړیوال وګوره چې موږ ته په کومو عینکو ګوري. نړیوال موږ ته همسایه موږ ته پیغور راکوي، ولې ته خو هم زموږ ورور یې که نه. افغانستان ولس 2 شیه غواړي چې باید دا ړنګ نشي. یو چوکاټ دی، په ډاکټر صاحب غني بحث نه کوو، په حکومت بحث نه کوو، نظام او حکومت فرق کوي. سبا به ملا صاحب هیبت الله راځي، نظام باید رنګ نشي. او امنیتي سکتور، همدغه امنیتي سکتور دی، سبا به ته راځي وزیر به یې، رئیس جمهور به یې، ستا امنیت به نیسي. په دې د افغانستان ولس تا سره هېڅ کله معامله هم نه کوي او جوړیږي هم در سره نه. راځه د دې دنیاوالو نه هم موږ د شرم نه خلاص کا، هم ځان د شرم نه خلاص کا چې دنیاوال اوس په داسې عینکو موږ ته ګوري چې موږ هېڅ د اتفاق کلمه نه پیژنو. او هغوی وایي چې افغانان بدبخته خلک دي، همدغسې دي په جنګ او لمبو کې سره سوځي سره او سره سکروټې دي وي. نو د دې دغونه باید طالبان هم په دې فکر وکړي چې نړیوال موږ ته نه خوشحالي راوړي او دا د ننګ خبرې هم موږ ته راکوي. اگر چې موږ د همدوی نه متضرر شوي یو، اگر چې موږ د پاکستان نه متضرر شوي یو، اگر چې موږ د امریکا نه متضرر شوي. زه امریکا ته وایم چې نن چې ته دا ضد و نقیص خبرې کوې، ته زموږ د 20 کاله څه د 40 کاله د جنګ بیه راوړه. تا په دې 20 کاله کې موږ څومره وژلي یو، څومره دې تکه تکه کړي یو، ولې اوس ته دا خبرې کوې چې پلانکي سرحد ته زه وایم چې دروازه خلاصه کړه همسایګانو ته. زه د افغانستان ولس ته وایم چې هېڅ چېرته لاړ نه شئ. په اشرف غني بحث نه کوو، خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږئ او طالب ته ووایو چې راځئ سوله کوو. او که سوله نه کوي بیا موږ د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږو. نه اشرف غني بیا منو او نه ملا هیبت الله منو. موږ امنیتي سکتور زموږ قهرمانان دي او زموږ آینده رهبران به هم دوی. په هېڅ وجه نه پرېږدو چې امنیتي سکتور ړنګ شي. مننه وکیل صاحب. په داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو په کور دننه او په نړیواله سطحه ملي اجماع شتون لري، نو ولې د سولې خبرې ځنډېږي؟ علت یې څه دی؟ په کور دننه موږ اجماع نه لرو، بدبختانه که اجماع مو درلودی شخصي ګټې دي. مونږ که کله ما مخکې ویلي 2 علته دي، یو شخصي ګټې دي، یو د غلامۍ او بادارۍ ده. مثلا د شخصي ګټې نه ستاسو مطلب څه دی؟ خو که سوله راشي دا بعضې خلک چې دلته به دې غټو چوکیو کې ناست دي، اول یې زه پرېږدم، ته یې پرېږدي، قرباني به زه ورکوم، تکه تکه کېږم به زه. دا به د غرب نه راغلی او دلته زما په سر به باداري کوي او سبا د ډالر یې وتښتول، پیسې یې وتښتولې، غلا یې وکړه، چورو چپا مې وکړه او اخر بدنامي او تکه تکه زه شوم. دغه ګټې دي که نه؟ بل دغه لیډرانو زامن چې دا 40 کاله وګوره پلار یې منم، د عزت په سترګه ورته ګورم، سپین ږیری دی، نو د زوی رهبري خو یې نشم منلی. که جنګ نه وي د زوی رهبري څوک مني؟ زه دوی ته وایم چې د الله نه وډار شئ او یو ورځ به دا پوښتنه بیا کېږي درنه. راځئ د دې شخصي ګټو نه تېر شئ او راځئ د دې غلامۍ نه تېر شئ.
راځئ یو افغانستان، طالب هم زموږ ورور دی. ته یقین وکړه چې سره مخامخ کینی او زړونه سره پاک کی په یو شواروز کې د افغانستان مسله د طالبانو سره حل کیږي. طالبان ته واضح پیام موږ مانند تالار نه واضح پیام ورته ویلي طرحه دې راوړه چې ته څه غواړې. که طالب شرعي نظام غواړي، زه وایم چې ډاکټر صاحب غني باندې زه غږ کوم چې د طالب نه مخکې موږ شرعي نظام غواړو، بیا به په آخره کې د حل په لار هم خبرې وکړو. د افغانستان په قضیه کې په پاکستان هیواد دا ځل رښتینې همکاري وکړي. زه پاکستان هیواد ته یو واضح پیام د افغانستان د هغه ځورېدلي خلکو وړاندې کوم چې پاکستانه موږ تا سره بار مې بله ورځ موږ په ننګرهار کې یو غټه ولسي غونډه علماو غونډه رابللې وه، په هغه کې مو واضح پیام پاکستان ته دا ورکړ چې پاکستانه موږ تا سره 3 مشترکات لرو. زموږ او ستاسو ژبه یوه ده، زموږ او ستاسو د همسایه‌توب خبره ده، غټه خبره زموږ او ستاسو د کلمې ده، مسلمانان یو، یعنی نور ډیر مشترکات دي، حتی خواړه مو سره مساوي دي. ولی پاکستان ته ولی په اخلاص موږ سره قدم نه ږدي؟ که پاکستان د په دې پوه شي د افغانستان په امن کې د دوی امن دی، موږ ولس غواړي چې تا سره روابط ښه کړي، خو غلامي دې نه منو، احترام متقابلانه دی. ته ما ته احترام وکړه، زه تا ته احترام کوم. تاسو وګورئ، تاسو به خارج ته تللی یاستئ، زه د دې جرمني نه تلم فرانسې ته، په سرحد کې په هالند کې هېڅ یو معمولي یو موټر هم نه درېده، ډېر لږ سرعت خپل کم کوی، دا دی موږ سرحد نه تیر شو یو بل. هغه کفار دي سره جوړېږي، موږ پاکستان سره نه جوړېږو، خو موږ په کور دننه ښه سیاستمدار نه لرو چې موږ پاکستان ته ووایو ته څه غواړې. تل مدام پاکستان نشي کولی چې موږ غلامان وساتي او یا مو غلامان کی. زه د ملا عمر هغه خبرې ته اوس هم احترام لرم چې هغه په هغه وخت کې نصرالله بابر کوم یو ته یې کړې وه چې دا د ډیورن کرښه، لکه بله ورځ چې د وزیر د خارجې په ډېر تمسخر سره ویلې. زه وایم چې پاکستانه دومره کبر وکړه چې تا سره زیب کوي. افغانان به یو ورځ سره راټولیږي، یو ورځ به موږ د احمدشاه بابا غوندې رهبر پیدا کوو، یو ورځ به د میرویس خان غوندې یو نیکه پیدا کوو، بیا به ستانه د دې ټولو پوښتنو ځواب غواړو. ډیورن نن هم نه منو، سبا هم نه منو، بل سبا هم نه منو، ولې تا سره موږ ښه روابط غواړو، تا سره موږ ښه روابط غواړو. راځه چې خبرې وکړو، څه غواړې. که چېرته ته دا اور پف کې، دا مخ به ستا خپله سوځل کېږي، دا ږیره به ستا خپله سوځل کېږي. زه نه یم، موږ نه غواړو، موږ چې د کفارو سره نه، زه ګوره دلته باید سوی تفاهم نشي. زه امریکایانو سره مخالف یم، نظامي حضور سره. افغانستان یو کور دی، دنیا یو کلی دی، موږ بدون د دوی نه راکړه ورکړه د تجارت د صادرات و واردات د دوی نه بغیر موږ ژوند هم نشو کولی. موږ چې کفارو سره دا تعریف لرو، پاکستان تا سره خو یې لرو. زه غواړم چې پاکستان سره زموږ روابط ښه وي، خو په دې هکله نه چې موږ غلامان شو. موږ باید یو مستقل دولت وسو او پاکستان هم مستقل دولتي، نه موږ د هغه غلام شو او نه هغه زموږ. او پاکستان ته د افغانستان د ولسونو د هغه ځورېدلي ولسونو په نمایندګۍ زه چې څومره زما په صلاحیتونو کې دي، څومره زما په وس کې وي، زه ورته وایم چې افغانستان نه به تا ته هېڅ ضرر نه رسیږي. ته د دې تشویش مه کوه، خو لطفا ته دې خپله خاوره زموږ په ضرر مه استعمالوه لکه څنګه چې استعمالیږي. که نن ته وغواړې چې افغانستان کې سوله راشي، پاکستان کولی شي، ځکه دوی خپله واضح بیانونه دي، دا کولی شي چې سوله راوړي، خو که پاکستان وغواړي. مننه وکیل صاحب. په دغه سیاست شرایطو کې پر پاکستان یو ځل بیا باور کول تېروتنه ده او که فرصت؟ موږ بغیر د باور نه نوره لاره نه لرو. یوه لاره پاتې ده چې د افغانستان ولس یو ملي قیام وکړي او بیا د هغه چا په ضد چې افغانستان کې سوله نه غواړي، دا که پاکستان وي، دا که امریکا وي، دا که احمدي که محمودي، موږ باید نور افغانستان د جنگ وس نه لري. او پاکستان نه مو بیا خواسته په نړیوالو باندې غږ کوو. زه په خپلو مشرانو باندې غږ کوم، ډاکټر صاحب غني باندې غږ کوم چې ملل متحد دفتر ته لاړ شه، د افغانستان هغه مظلوم ولس عمل ته ورولېږه. امریکا ته دا څو ورځې وروسته ستا سفر دی، امریکا ولسمشر ته وایي چې پاکستان اخر موږ نه غواړي څه. پاکستان باید خپل دریځ واضح کړي. کله چې زموږ مسله د پاکستان سره حل شي، انشاءالله دا ټولې مسلې به حل شي. خو که موږ یو ښه رهبر ولرو، بیا خپله خبره تکراروم، که موږ یو ښه مشر ولرو، خو بدبختانه چې ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان یو ښه رهبر جوړ نشو، او که آینده هم داسې غلطیانې وکړي او دوی د دغه فرصت نه ګټه وانخلي او سوله رانه وړي، په تاریخ کې به د دوی تعریف ډیر واضح وي.
که د سولې روانې خبرې دغه ډول روانې آیا فکر نه کوي چې شته فرصت به له لاسه ورکړو؟ زه دا وایم چې زه په دغه اوسني خبرو هیڅ باور نه لرم. د افغانستان یو خبره، د افغانستان ولس باید ټول په دې پوه شي چې د افغانستان سیاست دې حد ته رسېدلی دی او د هغه سیاسي حالات دې حد ته رسېدلی چې یو کارشناس یا یو وکیل هیڅ د تعریف نشي کولی چې یو ساعت وروسته به څه پیښیږي. علت یې هم دا دی چې موږ دواړه اړخه د بهرنیانو په لاس کې دي. راځئ چې د افغانستان ولس ته د حقایق ووایو. د افغانستان مسله به د افغانستان ولس حل کوي. د افغانستان مسله د پاکستان سره یا د طالب سره یا د هر چا سره هغه واقعي خلک چې هغه د غلامۍ حلقې په غاړه نه وي پرته او هغه نامنهاده مشران نشي حل کولی. ډاکټر صاحب غني دغه معاصرې نه راووځه چې هلته په هر کې یوه جلسه هم جوړې همغه 15 مشران دي، که وزیران هم معرفي کړي همغه 15 دغه. ډاکټر صاحب هغه کوم نوم و نشان چې ته لرې په تاریخ کې به بیا ستا تعریف بیل وي. په دې حساب لږ د دغه سیستمونه راووځه او یو ورځ به بیا دغه جواب ته هم ورکړي په قیامت کې چې دا پردي بچي وژل کېږي. که طالب وژل کېږي څوک دی او که زما سرباز شهیدېږي څوک دی، مونږ دواړه اړخه متضرر یو. ډاکټر صاحب غني ته ډېره ملامتیا ده. زه یو وکیل یم، ما باندې ولس باور کړی، زه څومره منډې هلې ځلې کوم، میډیا شته، تاسو وګورئ. ډاکټر صاحب غني موږ په تا باندې حق لرو چې ته زموږ ژوند تامین کړي، امنیت راولي، سوله راولي، حتی که ستا د وینو په قیمت کېږي. ډاکټر صاحب غني لاټ واضح طالبانو ته وویل چې طالبه که په ما خبرئ زه واقع یو دریم ته سپارم، ته یو دایمي اوربند وکړه، نړیوال دې تضمین وکړي. دغه خبره جو بایډن ته وکړه چې زه دې قربانۍ ته حاضر یم چې دریم ته واک وسپارم، خو شرط زما دا دی ته پې مخکې شه، شرط زما دا دی چې طالب به اوربند کړي، افغانان به نور نه وژني. ډاکټر صاحب غني ته د دغه چوکۍ نه تېر شه، خو په هغه صورت کې چې طالب اوربند وکړي. ډېره مننه. د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هېواد د راتلونکي په اړه کوم تضمین شتون لري؟ دا خو یو جالبه سوال دی. د امریکایان چې و څه تضمین و؟ موږ وژل کېدو که نه وژل کېدو، خو اوس ملامتي موږ افغانانو ته ډېره ده او په خاصه توګه طالبان زه ډېر ملامت وم. طالبه تا غوښتل چې امریکایان ووځي، د افغانستان ولس هم غوښتل چې امریکایان ووځي. طالب ته زما واضح پیام دا دی چې که چېرته امریکایان پاتې کېږي، طالبه د افغانستان د مظلوم ولس، د هغه شهیدانو، د هغه کونډو لاس به ستا په ګریوان وي. ځکه ته ولې جګړه نه ودرې؟ آخر ته دې شرط ووایه چې ستا د دې جګړه کې تا سره اوس ډاکټر صاحب غني نه دی مواجه، تا سره د افغانستان ولس مواجه دی. ما ته ډېر خلک وایي چې ته سوال مه کوه. په 40 کاله کې د زور نه څه وشول، د جنګ نه څه وشول، خو طالبه دغه سوال به م یو ورځ او زموږ د حکومت زمامدارانو ته هم وایم چې دغه سوال به یو ورځ په طغیان بدلیږي. طالبه نه ولاکه ته په دې غرونو رغونو کې ته اخلاص شي او نه زموږ دا کاڼه وړانده زمامداران په ارګ کې ته اخلاص شي. ولس به خپل تصمیم نیسي او زه په ټول ولس باندې غږ کوم چې متضرر تاسو واستئ. ولس باید راجګ شي او خپل تصمیم ونیسي چې ولس نه موږ ډاکټر صاحب غني غواړو او نه ملا هیبت الله، موږ سوله غواړو او موږ چې هر څوک زموږ مشر کېږي، هر چا چې موږ ته سوله راوړه هغه زموږ مشر دی، هغه ته به موږ رایه هم ورکوو. اوربند چې د ټول ولس غوښتنه ده، طالبان ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟ آیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کوم نه حل شوي مسایل شته؟ زموږ دغلته شک په دې راځي چې که طالب اوربند نه کوي، د اوربند دپاره طالب ولې خپل دغه طرحه د ولس سره نه شریکوي؟ صحیح ده، طالبه دا به در سره ومنم چې امرالله صالح سوله نه غواړي، دا به در سره ومنم چې ډاکټر عبدالله سوله نه مني، دا به در سره ومنم چې پلانکي او احمد او محمود سوله نه غواړي. طالبه خو ته خو هم سوله نه غواړي، ته خو یو واضحه طرحه وړاندې که کنه. صحیح ده چې ډاکټر صاحب غني دغه طرحه چې وړاندې کړي ټوله یې په خپله ګټه، ته یو طرحه وا جامع طرحه وړاندې که ولس ته، ته د ولس په زړونو باندې حکومت وکړه، نه په سرونو. آیا تر اوسه پورې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې؟ د طالب د طرحې نه تر اوسه پورې متاسفانه زه خبر نه یم. طالب وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو، خو زه ورته وایم راځه تعریف به یې زه درکم. اسلامي نظام غواړو خو راځه د دې دپاره خپله لاره ده. موږ اسلامي نظام غواړو، د قرآن حاکمیت غواړو په افغانستان کې، خو راځه دا خپلې لارې لري، خپلې طریقې لري. او زه په ډاکټر صاحب غني د همدې ځینه غږ کوم چې ډاکټر صاحب غني طالب که سوله نه کوي، طالب سره به ولس مواجه شي. ته یو فرمان ورکه، د قرآن یو آیات تطبیق که، د غل نه لاس غوڅ که، د قاتل نه سر غوڅ که، زانی رجم که. دا زما دریځ دی، که دا وینه مې پې تویېږي چې کله قرآن حاکم شي په افغانستان کې، طالب ته موږ وایو چې بالکل در سره سوله نه کوم، جنګ کوه نور. ته وګوره چې طالب صفر کېږي په دوحه کې که نه صفر کېږي. دغه انتحاري چې څوک راولي، دغه بمونه چې څوک الوزي، دغه غلا چې څوک کوي، د یو غل نه ته لاس غوڅ که.
د یو قاتل نه سر غوڅ که، یو زانی رجم که. ته وګوره چې دا سوله څنګه راځي. خو دلته هم ارادې د سولې نشته. اول ته خو اسیم طالب باندې زموږ شک راځي چې دا اتمي د بیرونیانو نه څه خبر اخلي. طالب ته زه وایم چې طالبه ته زموږ ورور یې، ته موږ نه بېګانه نه یې. لکه پرون چې زموږ مشران پردي خلکو لاس کې نیولی و، نن نه ته لاس کې نیولی. راشه طالبه د الله خاطر وکړه، د افغانستان ولس تا ته دا وزر کوي چې راشه د ډیرو خبرو نه سره تیر شه. ستا مقصد د امریکایانو ایستلو، راځه د افغانستان ولس ته واک ورکړه چې ولس شرعي نظام غواړي که نه یې غواړي. ته په زور د چا باندې حکومت نشي تحمیلولی که نه. طالبه د افغانستان 95% خلک شرعي نظام غواړي، خو شرعي نظام خپلې طریقې لري. په 2020 یا 21 کال کې راځه چې په هماغه طریقو لاړ شو او خپل هدف ته ورسیږو. تاسو د خدایبي صلح وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره فشارونه و. طالبان ما نه ډېر، زه خو عالم نه یم، هغوی ډېر علم لري. طالب باید تنزل وکړي. که طالب اصلي د افغانستان بچی ځان بولي، تنزل دی وکړي او موږ د دغه بدبختۍ نه د ولس خلاص کړي. اوس خو نه د ډاکټر غني زوی متضرره دی، نه د ډاکټر صاحب عبدالله زوی متضرره دی، نه د معاون صاحب امرالله صالح زوی متضرره دی، نه طالب ستا د رهبرانو زامن متضرر. خو متضرر څوک دی؟ د افغانستان هغه ځورېدلي خلک چې چپلق یې شکېدلي دي، ګریوان یې شکېدلی دی، مظلوم دي، امې حکومت ډزوي امې ته ډزې. آخر موږ به چېرته لاړ شو؟ یو ورځ خو به پوښتنه کېږي، طالب ستانه به یې موشي او زموږ د زمامدارانو نه به هم دا پوښتنه الله جل جلاله کوي. زه په دې عقیده یم دا چې څوک را سره موافق دي که نه دي، دا به د قیامت په ورځ بیا فیصله کېږي. په اوسنۍ حالت کې تر ټولو معقول او سیاسي دریځ څه ګڼئ؟ اوسني وخت کې ښه خبره دا ده چې رئیس صاحب جمهور په د کور دننه یو سیاسي اجماع جوړه کړي او طالب ته په واضح پیام سره ووایي چې طالبه ته څه غواړې، او ولس منسجم شي، ولس را یو ځای شي او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي او همدغه ولس نه هغه خلک طالبانو ته ورولېږل شي. او زه په ټول ولس باندې غږ کوم چې د طالب او د اوس چریکي جنګونه نه دي، جبهي جنګونه دي، په دې منځ کې د ولس ولوېږي. څومره طالب به دا ولس ووژني؟ ټول ولس خو نشي تباه کولی که نه. اخر به یوه نتیجه راځي. د دې دپاره پاک سپېڅلي باوجدانه خلک، هغه خلک چې لاسونه یې نه د چا په وینو سره دي او نه د غلامۍ حلقه په غاړه ده، چې طالب ته هم سپینې خبرې کولی شي او ډاکټر صاحب غني تا ته هم سپینې خبرې کولی شي. ډاکټر صاحب غني ډېر عمر دی نه دی پاتې، 15 یا کته او پورته به یې یو 15 کاله به ته نور هم ژوندی. راځه د افغانستان د ولس دپاره، د افغانستان د تاریخ کې به ستا نوم ولیکل شي. داسې یوه تیږه کېده، داسې خلک وټاکه، د رهبرانو ته ووایه چې ډالر دې هم په کار دي، هم در کومه پیسې قرارې کښېنئ، دا سوله زه په هغه فقیرو خلکو، په هغه متضرره خلکو کوم. ته وګوره چې طالب بیا د دغه خلکو خبره مني که نه مني. که کله موږ په کور دننه داسې یوه اجماع جوړه نه کړه او بیا دغه د سولې خبرو کې ولس ته ونډه ور نه کړه، نو زه فکر نه کوم دغه جنګونه به روان وي. موږ به ولایتونه ساتو، یوه ولسوالۍ به طالب نیسي، یوه به حکومت نیسي، خو متضرر به بیا ولسي. که اردو شهیدېږي هم څوک دی، بیا دا خپله خبره تکراروم، که طالب وژل کېږي هم څوک دی، خو ټول افغانان متضرر دي. او دا د طالب کونډه به او یتیم به هم د دې جامعې په اوږو باري او زما د اردو کونډه او یتیم به هم د دې جامعې باري. د سیمې هېوادونه ولې د افغان سولې په تړاو رښتینې هڅه نه کوي؟ د سیمې هېوادونه خو خپلې ګټې لري، هغوی هم ګوري چې افغانان په خپله سوله نه غواړي. آیا امریکا د افغانستان د خپلې پخې ویستلو په لټه کې دی؟ نو امریکا خو هغوی خو د خپله پالیسي لري او دا پوښتنه باید هغوی ځواب کړي. خو زه وایم چې څومره زر کولی شي امریکا د خپل نظامی حضور د افغانستان نه قطع کړي او افغانان د نور جنگ ته نه هڅوي، او امریکا چې فشار راوړي په پاکستان باندې او پاکستان په طالبانو فشار راوړي، د افغانستان مسله حل کېږي. ټول جنجال امریکا جوړ کړی او د امریکا په کنټرول کې ده دا جګړه. دا غلطه خبره ده چې د امریکا د کنټرول نه بهر ده دا جګړه. د استانبول د غونډې ځنډېدل به د افغان سولې په روان بهیر څه اغېزه ولري؟ زه وایم دا خارجي ناستې لکه څنګه چې په بن کې یو فیصله وشوه، که طالبان عاشې ته نه وتلی نو دا حالات به نه راته. استانبول کې به هم داسې یو فیصله وشي، بیروني غونډې هېڅ نتیجه نه ورکوي، نه د دوحې غونډه. زه په دې عقیده یم او بیا هم که د خیر کار هر ځای کې کېږي او د افغانستان د ولس پکې خیر یو سوله پرې راځي، موږ ورته لبیک وایو. خو زه دومره لیواله ورته نه یم، باید په کور دننه خبرې شروع شي. طالب ته موږ غرو ته هم ورځو، طالب ته رغو ته هم ورځو. زه په طالبانو
باندې غږ کوم چې شپون چې ارزي کې تاسو غواړئ زه حاضره یم راځئ چې سپینې خبرې وکړو چې تاسو مقصد څه دی او څه غواړئ. د افغانستان په روانه قضیه کې پاکستان څنګه تعریفوي؟ پاکستان دوه ګونی سیاست کوي. پاکستان غواړي چې افغانستان یو غلام هیواد وي، خو این خیال است و محال است و جنون. پاکستان باید په دې پوه شي چې موږ نه غواړو تاسو سره هم روابط خراب شي، خو که تاسو غواړئ بیا به خپله خبره تکرار کړم چې وخت به موږ ته خدای احمد شاه راکړي، موږ رهبر نه لرو. دومره مې پاکستان ووهه څومره دي چې په ځان لورېږي. دا د شپون خبره نه ده، دا د هغه مظلومو خلکو افغانانو خبره ده چې پاکستان یو ټیم به بیا ته د دې هر څه بیا پرېږدي او ته به د دې ځواب ورکړې، خو موږ نه غواړو تا سره روابط خراب شي. راځه روابط جوړو، په دې کې به هم تجارت هم رشد ډېره مننه. وخت هم ډېر کم پاتې. په دغه اساسي شرایطو کې به د سولې روان بهیر د کامیابېدو لپاره کوم ګامونه باید پورته شي؟ ډاکټر صاحب غني باید په سیاسي اجماع باندې کار وکړي او د ولسونو سره کار وکړي او نړیوال او پاکستان سره سپینې خبرې وکړي، په نړیوالو فشار واچي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. کلي د سولې د نړیوالو او د پاکستان او د ډاکټر صاحب غني او د طالبانو په میز ایښې ده، خو په دې کې به بوز هغه سړی جګوي چې هغه بیا ډېر مهار وي او ډېر تکړه وي، خو بدبختانه موږ داسې یو رهبر نه لرو. ډېره مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړ. مننه. درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې ونې خپرونه تر بیا چې زه اسماعیل مومند ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. په الله مو سپارم.